أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم د دین روان دی آیت مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عمن نواله د کافرانو او د فاسقانو فاجرانو د مرګ په حالت کې د فرشتو د زورنې هغه کلمات ذکر کړل چې دا فرشتي دغه وخت کې د کافرانو ته وایي چې تاسو ټول عمر چې د چا عبادت کولو هغه تاسو معبودان څه شوه چې تاسو اوس زموږ د عذاب نه خلاص کی نو دغه دی کې دې کافرانو ته حقیقت ښکاره شي د سترګو نه پردې اوچتې شي نو دې ته دا معلومه شي چې هغه موږ خپل ژوند د باطل معبودانو په عبادت کې تباہ او برباد کړی دی نو په خپل باندې اقرار وکړي چې موږ کافران یو اوس په دې آیتونو کې الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې د مجرمانو ناگفتبه حالات بیانوي چې دا مجرمان دا کافران او دا فاسقان په دنیا کې د یو بل چې کم دي سهاره دي د یو بل سره گہرا او مضبوط دوستانه ده او داسې معلومیږي چې دا دوستانه اړو ختمې دوه نه ده عذاب اړو ختم نشي نو چې هر کله پر ورځ د قیامت دا مجرمان په خپل عذاب کې گرفتار شي او خپل عذاب وویني د جهنم دا اور لمبي وویني او د جهنم هغه سرو انګار وویني نو دغه کې دا مجرمان چې کم دي د یو بل بیا خلاف شي هغه دوستانه درې وړي شي د یو بل سره د همدردۍ په ځای باندې په یو بل باندې بغضب کې راشي او هر یو مجرم بل چې کم دی د خپل گمراهۍ او د جرم الزام پاغه باندې اچي نو دا کافران چې چا پیروکار وي د چا پسې رواني دنیا کې نو پرد د قیامت دغه پیروکار بیا د خپل پیشواوګان ته وایي چې را مونږ تاسو سره ملو شو او تاسو په وجه باندې مونږ چې کم دي ځان تباہ او برباد کو په عذاب کې گرفتار شو یګو یادی د خپل گمراهۍ چې دا کم کفر دی اختیار کړی دی دا غي الزام په خپل مشرانو باندې اچي مشران ته وایي چې تاسو خو پسترګو باندې نه وي او نو مونږ چې کم دي سو ټوپک راغستو کوتک راغستو چې خامخابه زمونږ دا خبره معنی تاسو چې کله زموږ دا خبره خپل منلې ده نو په دې کې زموږ څه قصور دی مو خو څه تاسو دعوت درکړې دي او تاسو هغه دعوت قبول کړې دي نو دغه دې کې بیا دا کافران چې کم پیروکار دي دی با الله ته سوال وکي چې الله زمونږ دې مشرانو لا زمونږ نه ډبل عذاب ورکي ځکه چې دې موږ ګمراه کړیو موږ ته هغه ته لار خودلې و نو دې له ډبل عذاب ورکي نو الله به فرمایي چې نن تاسو کې هر یو کس د پر عذاب ډبل دی ولیکن تاسو په دې پوهیږئ نه د پیشواګانو عذاب ډبل دی چې هغوی په خپل هم کافرانو او نور خلک یې کفر ته رابلو نو د هغې ډبل سزا ده او ستاسو سزا ډبل دا ده چې تاسو هم کافران شوئ او دویم تاسو اهل حق پرېښودل اهل باطل ته روان شولې نو ستاسو هم عذاب ډبل دی ولیکن تاسو ته یو بل عذاب پته نه لګي
نو دلته الله فرمایي قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. الله به پرد د قیامت کافرانو ته ویا چې داخل شي تاسو هغه خلقو کې چې کم تاسو نه مخکې تیر شوي دي په جناتو کې پیریانو کې او هغه کفر اختیار کړو هغه په اور او جهنم کې داخل دي تاسو هم داخل شي. دلته پته دا لګیدل چې دا کافران به کم دي په لمبر دی جهنم ته داخليږي. اول به یو فرقه داخل شي ورپسې به بل فرقه داخل شي. وای چې کوم رهنماګان دي پېشواګان دي هغه به رومبني جهنم ته لاړ شي ورپسې به پیروکار متبعین چې کوم دي هغه به جهنم ته ځي. نو چې کله دا پدې کې یو ډله دوی داخل شي جهنم اور ځلوي کلما دخلت هر کله چې داخل شي امه یو ډله یو جماعت نو لعنت اختها لعنت بلېږي په خپل شان بل جماعت باندې. دا خپل شان بل جماعت مراد دا چې مشرکین او مشرکانو باندې لعنت دیږي يهوديانو په يهوديانو باندې عیسایانو په عیسایانو باندې لعنت دیږي او یو بل با د خپل جرم ذمہوار ګرځي. حتی اذا اداركوا فيها جميعا الله چې کله دا ټول د جهنم کې راغون شي دا ټول کافران نو دغه کې د دې بیا یو دغه کې بدا کم پیروکار دي کم متبعین دي دی به الله تسوالو کی چې قالت اخراهم او به دغه دوی ماډلا چې کوم رسو داخله شوی دا لاولاهم دا غړم باندې د بارکه با الله تسوالو کی چې ربنا ای رب زمونږه هؤلاء يضلون دا زمونږه پیروکار دا زمونږه پېشواګان زمونږه رهنما دی مونږه گمراه کړیو دی مونږ ته غلط لار خودلې ده او په غلط لار باندې روان کړیو نفعاتهم عذابا ضعفا من النار یا الله په دوی ته عذاب ورکړي دوچن د اورنا وې دوی زمونږ د کفر چې کم دي اوم د دې په جبان چې کم دي باعث دي نو دې عذاب زمونږ ډبل ورکړي. نو الله وی قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون د هر یو لپاره عذاب ډبل دی ولیکن تاسو په هغه باندې سپوها نشته پوهیږئ پینا او دا عذاب پیژنې نه. اوس په دغه کې بیا دا پېشواګان چې کم دي دا رهنما دوی به خپل پیروکار ته ووایي چې زمونږ استاد خو دا جرم یو شان دی تاسو هم کفر کړی دی مونږ هم کفر کړی دی او تاسو ته چې کم دي په مونږ باندې څه غوروالي ځکه نشته چې مونږ تاسو ته چې کم دي دعوت د کفر درکو نو تاسو کفر زر اختیار کو حالانکه تاسو له الله عقل درکړو الله د آسماني کتابونه را لېږلیو ورسره پیغمبران را لېږلیو او اهل حق چې کم دي تاسو ته د حق دعوت درکولو سم لارې ته خوله نو تاسو چې کم دي داغه خلکو چې کم دي چې کم دا حق دعایو تاسو داغي خبره رد کړه او زمون په سره روان شولې او دغه شان تاسو چې کم دي اهل حق پرې خودل اهل باطل په سره روان شولې نو زمون استاد خو جرم یو دی تاسو هم کفر کړی دی موږ هم کفر کړی دی لہذا اوس چې کوم دی فذوقوا دا عذاب سکه چې مو واخې چرا دی له ډبل عذاب له کم عذاب زموږ استاد جرم یو دی موږ تاسو باندې زور نه دی کړی تاسو په خپل باندې نه غلار پرې خودلا او غلط لار می اختیار کړه نو فذوقوا العذاب ما کنتم تکسبون پس اوسه کې عذاب داغه چې کوم تاسو کسب کړی دی. قال فرد قیامت بوئی اللہ تعالی یہ کافران ہوتا ادخلوا داخل شے فی امم واغا جماعت کی اغا ڈالا کی قد خلت من قبلکم من الجن و تحقیق سرا چی ترشیوی دی وان دستاسونا دا پیریانونا والانس او دا انسانانونا فی النار نپدی اور کی اغویم دی او تاسم داخل شے کلما ہر کلا دخلت امتن ہر کلا چی داخل شی یو ڈالا لعنت اختها لعنت پلیگی پا نور ڈلو باندی سنگ دا یہ پشان کمی نور ڈلی باغی با لعنت دیگی نو حتی ترغی عزت دارکو چی دا راجم شید فیہا پدغا جہنم کی جمیعاً دا ٹوڑ ڈلی نو قالت ابوئی اخراهم دا رستنے ڈلا لئولاهم دا غرمبنے ڈلی بارکی چکم اغار رہنماء پیشواگانو نسبوی ربنا اے رب زمونگا هؤلاء اضلونا دا رمبنے ڈلے چی کم دا
دی مونږه گمراه کړیو. فآتهم پس ورکه دوی لرا عذابا عذاب ضعفا من النار دوچن د اورنا. نو قال الله بو تو فرمای لكل ضعف د هر ډلې د پر عذاب دوچن دی ولکن لا تعلمون لیکن تاسو پاغه باندې پویږئ نه. وقالت اووی اولاهم دغړم باندې ډلا چې کم پیشواګان دي لاخراهم هغه دوی ډلې ته چې کم پیروکار متبعين دي. فما كان لكم نشت تاسو د پارا علينا پمون باندې من فضل سغورواله چې موږ د پاره ډبل عذاب غواړي تاسو زموږ ساتو جوړ خو یو شان دي. نو فذوقوا عذابا پس اوسکه عذاب بما پسب ددی کنتم چې وې تاسو تکسبون چې تاسو دا کفر کولو او د دې عذاب اوسکه. نو قال الله بو فرمای ادخلوا فی داخل شي په دې جماعت او ډله کې قد خلت من قبلكم فتحقیق سره تیر شوی دي منکم قبلكم وان تاسونا من الجن د پیرانونا والانس او د انسانانونا فی النار پدی اور کی داخل شي. کلما هر کله چې دخلت امه یو ډله داخل شي دی اورتا نو لعنت اختها نعلت پلیږي په بل ډله باندې چې کوم مخکې دوی نه داخله وي او د دې پشان ډله وي. نو حتی ترغي اذا دارکم چې دا هر کله چې دوی راجم شي فيها په دا اور کې جميعا ټول ډلې. نو قالت ابوي اخراهم اغرستنه ډلا لاولاهم دا غلومبنه ډلې بارکه چې ربنا اے رب زمونږه هؤلاء دا هغه ډله ده ادولونا چې مونږه گمراه کړیو. نو فآتهم پس ورکه دوی لرا عذاب ضعفا من نار عذاب دوچن د اورنا. نو قال الله فرمای لكل ضعف د هر یو ډلې د پاره عذاب دوچن دی ولکن لا تعلمون لیکن تاسو په دې پوهیږئ نه. وقالت اولاهم ابوي اغلم بنه ډلا لاخراهم دي رستنه ډلتا چې فما كان لكم پس نشته تاسو د پاره علينا پمون باندې من فضل سغورواله نفذوقوا العذاب پس اوسکه عذاب بما پس د دې کنتم تکسبون چې تاسو دا کفر دا کسب کولو.